الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. البحث الثالث في الإجماع. پدې درس د مبادئ علم الأصول کی التهديرشمه نمبر صفحه کی البحث الثالث في الإجماع. تیرنی پرون درس کی مون البحث الثاني في سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړو. الله د کتاب نه وروسته الله د رسول سنت و دریمه مرتبه کې د اجماع ده. نو دې ته وایي تعریف الاجماع. تعریف د اجماع. اجماع څه ته وایي؟ وایي الاجماع في اللغة. اجماع في لغت کې الاتفاق. اتفاق ته وایي. اتفاق ته یعنی خلق را جمع شي په یو شي باندې اتفاق وکړي دې ته اجماع وایي. لکه بعضې وایي اجمع السلف، اقوال اجماع کړې ده په دې باندې مخکني سلف. نو دا په لغت کې اجماع الاتفاق و اتفاق ته وایي. وفي الشریعة او په اصطلاح کې شریعت کې څه ته وایي؟ اتفاق المجتهدین. اتفاق د مجتهدینو. اتفاق د مجتهدینو من امت محمد صلی الله علیه وسلم، الله رسول الله د امت نه، فی عصر علی امر، په یو عصر یو زمانه کې په یو کار باندې، علی امر من امور الدین چې ورسره ووایي نو بیا به دا ښه شي. د دې وجې څخه وایي په اصطلاح په شریعت کې اجماع دې ته وایي چې اتفاق وکړي مجتهدین د نبي صلی الله علیه وسلم د امت نه، یعنی اتفاق به وي د مجتهد به وي د نبي صلی الله علیه وسلم د امت به وي په یو عصر کې به وي. په کوم عصر؟ علی امر، په یو داسې امر باندې چې امر په یو کار په دین کې داخل وي. نو دې ته اجماع وایي چې مجتهدین په هغې سره یو کار باندې اتفاق وکړي په یو خبره باندې. حکم د دې اجماع څه دی؟ هو حجة کالحدیث. دا داسې دلیل دی لکه حدیث. وایي بعینه د دې اجماع باندې چې اتفاق شوی وي د دې حکم داسې دی لکه دلیل. مونږ لکه حدیث. مونږ وایو چې اصل کې خبره اجماع ته دومره پاتې نه ده. اصل الله رب العالمین وایي الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي. دین الله رب العالمین پوره راستولی دی. داسې مسله دی نه چې بیخي د قرآن و حدیث نه وتلي وي. نو دا وایي هو حجة کالحدیث. دا اجماع حجت لکه حد لقوله تعالی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دی وایي څخه دی وایي دا آیت په استدلال د اجماع کې پیش کوي. یعنی څوک د الله او رسول صلی الله علیه وسلم نه مشاقت او اعراض وکړي او د هغه د خبرې نه واوړي ویتبع غیر سبیل المؤمنین، هغه من چې دی هغه اصل کې شرطیه وکړي ویتبع، نو دی ورپسې شي د مؤمنانو لاره اختیار نه کړي. وایي مؤمنانو په یو کار باندې اجماع کړي وي دی هغه ونه مني. نو دې وجې څخه د آیت په اصطلاح کې پیش. ولقوله صلی الله علیه وسلم، دا قول نبي صلی الله علیه وسلم لا یجمع الله هذه الامة، الله جل شانه نه جمع کوي دا امت علی ضلالة ابدا پر ګمراهي، یعنی امت کېدلی نه شي چې د امت علما مجتهدین په یو داسې خبره یو داسې کار باندې اتفاق وکړي چې هغه ضلالت او ګمراهي وي. 9 نمبر سو. ولقول ابن مسعود رضی الله عنه ما رآه المسلمون حسن. ابن مسعود رضی الله عنه دا وایي کم چې ولیدل مسلمانانو حسنا خفو عند الله حسن علی الله فنیز ښه دي. وما رآه سیئا، کم چې مؤمنان دا وما رآه پر ځای باندې که وما رأوه ووایي نو بیا ښه راځي دا جمله نحوي مطابق. وما رأوه سیئا، کم کار چې مؤمنان بد وویني مسلمانان فهو عند الله سیئ، الله په نیز هم بد دی. نو دا د قول ابن مسعود پیش کړی دی په د اجماع په دلیل کې چې ګوره اجماع شته. نو دی وایي فاجماع هذه الامة، اجماع د دې امت بعد ما توفي رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې د الله رسول وفات شوی فی فروع الدین، په فروع د دینو کې حجة قطعیة موجب للعمل، دا یو قطعي دلیل دی چې په هغه سره عمل واجب دی. یعنی فروع د دین اصول د دین دي، عقاید ټوله خو د قرآن حدیث نه مستنبط دي. د بعضې فروعي شیان چې هغه بغیر د اجتهاد د مجتهد نه چاته نه معلومیږي نو په دې کې اجماع واجب دی. والمعتبر في هذا الباب، او معتبر په دغه باب کې اجماع اهل الرای والاجتهاد، اجماع د اهل رای والا ده، یعنی چې رای هغوی لري او اجتهاد لري مجتهدین. لکه د احناف خدا خبره کوي چې نن سبا کې مجتهدین نشته ځکه مجتهدین مخکې تېر شوي. نو دوی فلا يعتبر بقول العوام، دا نه معتبره کېږي دا اجماع په قول عوام سره، یعنی عوام نشي کولی چې په یو خبره باندې راجمع شي دا خبره څه اجماع جوړه کړي. والمتکلم یا متکلمین،
یعنی په لغتو پوه، په معانیو پوه، په منطق و بلاغت پوه خلک هم نشي کولی چې مجتهدین شي. والمحدث او محدث سړی، نو دا خو یو داسې قید یې ولګوئ چې هغه داسې ناشنا غوندې قید. محدث څنګه نشي کېدلی چې دی مجتهد وي؟ ځکه محدث هغه مجتهد وي، څوک چې د الله جل شانه د رسول اسلام په احادیثو باندې خبر وي نو هغه خامخا مجتهد وي. نو دوی فإنه لا بصیرة لهم فی اصول الدین، وایي بصیرت نشته دوی لره په اصول الدین کې، یعنې دوی بصیرت نه لري. والاجماع على 4 اقسام، اجماع پر 4 قسمه ده. اجماع پر 4 قسمه ده. اول اجماع الصحابه، دویم اجماع سکوتی، او دریم اجماع د صحابه نه وروسته، څلورم اجماع د اقوال د سلف. اول اجماع الصحابه، اجماع الصحابه على حکم الحادثه نصا، په حکم د یو حادثې باندې دا دلیل دی په یو خبره باندې. که اجماعهم على خلافة ابي بکر، لکه صحابه د الله د رسول سم وروسته ابوبکر د خلیفه چې کوم وټاکه هغوی باندې اجماع وسو د صحابه. حکم د اجماع صحابه څه دی؟ هو قطعي بمنزله آیه من کتاب الله تعالی، دا اجماع دا قطعي دی، دا بمني. فیکفر جاحده، منوی کفر ګرځي، کافر کیږي، انکار کوونکی د اجماع. دویم اجماع الصحابه بنص البعض وسکوت الباقین، اجماع د صحابه په بعض نص سره او سکوت د باقین، یعنی د سلفو په وخت کې په یو کار باندې یو دلیل چې پیش شوی وي په هغې باندې اجماع شوی وي، خو بعض بیا چوپوالی اختیار کړی وي، یقال له الاجماع السکوتی، دې ته بیا اجماع سکوتی وایي. که اجماعهم على قتال مانع الزکات، لکه اجماع د دوی پر قتال، یعنی جنگ کول هغه کسان چې زکات نه ورکوي، فی عهد ابوبکر رضی الله عنه جنگ ورسره وکړي، نور صحابو په دې باره کې سکوت اختیار کړي. نو دا هو حکم د اجماع سکوتی څه دی؟ هو قطعي ایضا ولا یکفر جاحده، دا اجماع قطعي ده او د دې جاهد انکار کوونکی کافر نه ګرځي. دریم اجماع من بعدهم فيما ليس، اجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف، هغه اجماع چې وروسته دوی وي چې په هغه کې یعنې د صحابو نه وروسته وي، په دې کې قول د سلفو هغه پیدا نه وي، یعنې پیدا نه شي چې هغوی باندې سلف هغوی کې خبره کړي. حکم بمنزلة خبر المشهور، دا په منزله خبر مشهور څه دی؟ یفید الطمانینة دون الیقین، وایي اطمیناني به یې خو یقین به نه پکې. څلورم اجماعهم على احد اقوال السلف، اجماع په یو د اقوال سلف باندې، یعنې د سلف پر قول باندې یو اجماع شوي. حکم نه څه دی؟ هو بمنزلة خبر الواحد، په منزله خبر واحد سره ده. خبر واحد څه؟ یوجب العمل دون العلم، په دې باندې عمل واجب دی خو علم داسې یقین او اعتماد به دې نه باندې وي. ويكون مقدما على القياس، دا به مقدم مخکې وي پر قیاس خبر الواحد، لکه څرنګه چې خبر واحد و. نو نن بحث کې تا ته پیش شوله په دریم بحث کې خبره د اجماع، او تا ته ویل چې اجماع په لغت کې اتفاق ته وایي، او په شریعت کې اجماع هغه ته ویل کېږي چې مجتهدین په یو خبره باندې اتفاق وکړي، د نبي اسلام امتیان مجتهدین په یو خبره باندې اتفاق وکړي. او حکم د دې دا و چې دا داسې ده بعینه لکه حدیث منل. او بیا د اجماع 4 قسمونه و، یو اجماع د صحابه و چې د صحابه په وخت کې په شي باندې اجماع شوي وي او قطعي ده، حکم د هغې ده چې هغه منل فرض ده. او دویم اجماع د صحابه و چې بعضې صحابه پرې نص کړی وي او نور صحابه د هغوی په دلیل کې چپ پاتې شوي وي. درېیم کې د صحابو نه وروسته اجماع، څلورم کې د اقوال سلف باندې یو اجماع شوی وي. نو نن درس و مختصره طریقه و انشاءالله العزیز او اسانه و، کوم داسې مشکله خبره پکې نشته. نو د هغه نه وروسته بیا انشاءالله العزیز 40 نمبر صفحه کې وروسته بیا دی د قیاس خبره کوي. وبالله تعالی التوفیق.